یو دوه درې څلور پنځه نهه او دا شپږ ورېږه دغه هم خلاص کړم دغه هم وګورم اوه ماشاءالله دلته خو بلا شیان دي که نه ښه دا ښه ښایسته دیګ بخار شو او دا ماشاءالله څه تیز ښایسته ښایسته رنګونه دي که نه دا د چای ترموز او شامپو برس او پسې راتېرسه د لامبو وسایل او دې خواته کمپله که نه نور پاتې شی نه دي لله الحمد دا زمونږ کونړ کې نن دوهمه توزیع ده پتڼ کیم دغلته راغلي وو مخکې خو هلته وو تیاره ډوډۍ هم توزیع شوه پخه او ورسره همدغه ژمنۍ مرستې هم توزیع شوې دا هم هغه زلزله ځپلو کیمپ دی قمر بنسټ الحمدلله ثم الحمدلله دا تقریبا 2500 کورنیو لپاره دا کیمپ تقریبا همدومره دی نو 2500 کورنیو لپاره دغه توزیع شوه مخکې هغه ښکته کیمپ کې بلستنې او کمپلې او توشکې توزیع شوې وې هلته خوراکي مواد هم توزیع شوي وو نو بهتره مو وګڼله چې دغه شی د ژمي لپاره دا هم توزیع کړو نو الله دې ټولو مرسته کوونکو نه راضي شي دا هسې عادي خبره نه ده دا ترتیب و تنظیم و لیست کول او راوړل و ښودل دا په دې خوله ویل اسانه دي ولې څومره ستومانتیا ستړیاوې چې لري هغه یو الله ته معلوم ده بیا هم موږ ترې خوند اخلو خصوصا په دغه فیلډ کې چې څوک دي هغې ته معلومیږي چې یو کورنۍ راشي دا ویسي خپل ضرورت پوره پکې هلته ویسي خیمې ته کوټې نسته دي نری نری تنکۍ هغه د هغه خبره داسې پردې دي ته وګوره دا خیمه ده دکې د دې خلکو ژوند دی ته وګوره او اوس خو لمر دی او چې کله لمر ښکته سي چې کوم یخ دلته وي دا واړه ماشومان دومره هغه لاسونه یې ته وګورې ټول چاودې نو د دغه خلکو خدمت چې وکړې ډېر خوند کوي الله دې موږ تاسو ټول نه راضي شي د دې خلکو لپاره کورونه هلته شروع دي قمر بنسټ شروع کړی چې کورونه جوړ کړي داسې نور خیریه ادارو الله دې ټول تاجر ورکړي نو اوس لپاره هغه مهم او اړین مواد چې دا ورته راوړل دا به ورکړو او سبا ته مهاجرین وروڼه چې کډوال شوي دي او د پاکستان څخه راغلي سبا ته هغې ته هم دلته کونړ کې توزیع لرو نو هغه وروڼه تر اوسه پورې خیر کار کې برخه نه اخیستې زه خو وایم برخه واخلئ بهترینه اجر دی پکې الله به بدل کې جنت راکړي مال او روزګار کې هم برکت وي ټول دلته ناست دي دا د خیمو والا دي او دوی ته به له خیره دا خپل مواد رسیږي انشاءالله بهترینه خبر ده سمه ده غواړې په دې کاروان کې موږ سره یو ځای شي وټساپ نمبر شته آنلاین مرستو لپاره بهترینه چانس تاسو ته لاس کې درکوم آنلاین مرستو لپاره دغه لینکونه دي دا کې ځان ثبت کړئ ستاسو د حساب نه یو نه تر هر څو قمر ته راځي قمر به انشاءالله په افغانستان کې خیر کارونه پکې جوماتونه جوړیږي ښوونځي جوړیږي پکې واړه تجارتونه همدارنګه یتیمان همدارنګه محصلینو لپاره سکالرشپ همدارنګه کوهیان پسې راتېرسه دغسې ژمي کې پروژه کې مرستې دا هغه ټول دي چې موږ تاسو ټول په شریکه کوو په بدله کې موږ د الله نه جنت غواړو د الله نه خپل په کار روزګار مال کې برکت غواړو نو الله دې موږ تاسو ټول سعی او کوششونه قبول کړي ډېره مننه چې تر دې دمه قمر سره استئ الله مو خوشحال لره او ښه وخت السلام علیکم